د عاشورا د 10مې مراسم او د طالبانو سخت محدودیتونه او بندیزونه له کابل، هرات، بلخ، بامیان او غزني څخه سرچینې آمو ته وایي چې طالبانو سږ کال د محرم پر مراسمو تر بل هر وخت ډېر سخت محدودیتونه وضع کړي وو. سرچینې زیاتوي چې سږ کال طالبانو ان د محرم له مراسمو څخه د انځور اخیستنې مخه هم نیولې وه او په ډېری سیمو کې دا کار منع کړی و. یو شمېر هیوادوال د دغو محدودیتونو او بندیزونو د ژر پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دغو سرچینو د امنیتي دلایلو له امله په مستعار نوم او په پټ مخ له آمو سره خبرې کړي او د دوی غږونه هم بدل شوي دي. امسال متاسفانه کمال نمیگذارن که شورا رو تجلیل کنیم، امیر همه که دل ما مایل نمیشه، نمیتونیم تجلیل کنیم. یو شمېر نور بیا ټینګار کوي چې د دغو بندیزونو دوام د منلو نه دی. سرچینې وایي چې حتی په ځینو سیمو کې خلکو ته د محرم د مراسمو لپاره د بیرغونو د پورته کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. سربیره پر دې کابل کې 2 نورو سرچینو آمو ته ویلي چې د محرم د 10مې ورځې له سهاره په ډېرو سیمو کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات یا خو بند شوي یا هم سخت محدود شوي وو. امارت اسلامی به مراسم مذهبی ما احترام قائل باشد و اجازه بده که ما مراسم مذهبی خود آنطوری که سالهای قبل ما برگزار میکردیم امسال هم برگزار بکنیم. طوری که خود شما مشاهده کردین دیدین امسال محدودیت‌های برگزاری مراسم حسینی خیلی بیشتر بود و ما نتونستیم آن قسمی که دوست داشتیم ما مراسم خود برگزار کنیم. طالبانو تر اوسه د دې راپورونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په ځینو مواردو کې ادعا کړې وه چې دوی د محرم پر مراسمو هیڅ محدودیت نه دی لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د طالبانو لخوا د محرم پر مراسمو د محدودیتونو په تړاو خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. سربیره پر دې خلک آمو ته وایي چې له کله نه چې طالبان بیرته واک ته رسېدلي په تېرو نږدې 3 کلونو کې هر کال یې د محرم پر مراسمو جدي محدودیتونه لګولي دي.